په هیواد کې د تیرو څو کلونو پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ټولنې ته د ورګرځېدو او ځان بساینې لپاره په نورو برخو کې کار کولو ته مخه کړي. له دې ډلې یوه هم ډاکټره حنا اماني ده چې د طب په برخه کې زده کړې کړي، خو اوس مهال یې د ترشي، اچارو، چکنۍ او مربا کارخونه پرانیستې ده. هغه وایي دغه کارخونه یې د دې لپاره جوړه کړې څو هغه نجونو ته انګېزه او هیله ورکړي چې له زده کړو راګرځول شوي او اوس مهال د کار په لټه دي. ما انواعی از تمام میوه های تازه، میوه تازه و خشک چی در هر موسم، زمستان و بهار، مربا، انواع مربا و همچنان انواع ترشی، چکنی و همچنان مرچ خشک و در پلوی ازی ما کوشش دارم که تولیدات عسل هم شروع کنم. نصف قشر جامعه ما را خانمای بیوه تشکیل میده. اونا سرپرست ندارند خانه خود، اونا ما باید کار کنن بیرون و با اولاد خود یک لقمه روزی حلال بیاره. نوموړي وایي له دې وړاندې په یو روغتون کې دنده درلوده، خو له هغې راوروسته چې دنده له لاسه ورکړې دغه کارخونه یې جوړه کړې چې ښه ګټه ترې ترلاسه کوي او نږدې 10 میرمنو او نجونو ته یې هم د کار کولو زمینه برابره کړې. ما پلان دارم که در پولوی از این مواد خود ما لبنیات پیش ببرم، عسل باید پیش ببرم، ولی ما به سرمایه نیاز داریم. دونرای خود، سرمایه گذارای خود از امارات اسلامی خود ما توقع داریم که ما هم خانم‌ها را حمایت کنه. د دې کارخونې یوه کارکوونکې میرمن چې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کړي وایي له فراغت راوروسته بېروزګاره وه، خو اوس په دې کارخونه کې د اچارو، مربا او چکنۍ پر زده کړو بوخته ده. هغه وایي ښځې کولی شي په دې کارخونه کې د کار له لارې د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوې تر یوې اندازې پوره کړي. ما میخواهیم که تولیدات ما بیشتر رونق بیافته و همچنان میخواهیم که تمام خانم ها از همین کارها انجام بدن، یعنی در خانه بیکار نشینن و از نهادهای محترم خواهش میکنیم که اونا همراه ما همکاری کنن در این بخش. په تیرو څو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د محدودیتونو له امله په پلازمینې کابل او ولایتونو کې ډېرې ښځې د عاید ترلاسه کولو لپاره کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړې چې له ډلې د لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیت لري.